السلام علیکم ملګرو. کله چې نسیم شاه کرکټر اظهر علي ته ویل چې زستا سره تصویر وباسم د دغه نه بعد څه وشو د نسیم شاه د خلینې په خپل واوري. एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे सामने बैठा है. मैंने फर्स्ट टाइम मेरा दिल किया किसी के साथ पिक्चर लेने का और मैंने इनको कहा था कि एक दिन टीवी पे बताऊंगा, आज बता रहा हूँ. और इन्होंने फिर क्या किया कि मैंने कहा कि अजय भाई एक पिक्चर ले सकता हूँ. उन्होंने कैसे किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ यार. देखो मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और इस तरह किया तो उसके बाद दिल टूट गया. उसके बाद मैंने किसी के साथ पिक्चर नहीं खिंचाई. نو بهشکه عزت او ذلت الله تعالی ورکړي. که تاسو نن سبا اظهر علي ته وګورئ نو په نن سبا وخت کې د انټرنیشنل کرکټ نه هم ریټایر شوی دی او بل څه خاص څوک اوس پیژنې هم نو. او نسیم شاه په نن سبا وخت کې په ټوله دنیا کې مشهور دی. څنګه چې د نسیم شاه نه تاسو واورېدو 15 شپږ کاله مخکې چې نسیم شاه پاکستان ټیم ته نو راغلی نو نسیم شاه اظهر علي ته ویل چې زما سره تصویر وباسه، عکس وباسه. خو اظهر علي سره تصویر ونیستو، انکار وکړو، د تکبر شانتي وکړو. انسان بسوي تکبر بسوي. که اوس تاسو نسیم شاه ته وګورئ بیا اظهر علي ته وګورئ نو نسیم شاه ته ډیر مخکې دی. اوس د دې ویډیو نه موږ ته دا سبق ملاويږي چې چرته هم په خپل مال، حال او شهرت باندې فخر او تکبر نه کې، ځکه چې تکبري انسان الله تعالی ډیر زر راغورځوي.